السلام علیکم. دغه د جلیله سیناتو زوی ده ښه دا توپخانې پرون تیږې پې کېښولې او څه پوتې دي په ابار سر کې او دې خوا ته دا یې برنډې دا پوسټ دغو ځایو ته خو معلومیږي سم نه دې له یغه طرفه لمر دی دې طرف سم نه معلومیږي دا هغه پلستر که دا لرګي ورته ولاړ دي او څه پوتې دي او دغه دا طرف یې پلستر کړی دی دا یو څه په مابین کې دا کوزه کاشی دی پوست پلستر شو دغه خو په هغه برنډه ده دا خلاصه شوه مکمل دغه زوی د هغه ده وار دی د برنډې نه سیناتو طرف ته د هغه شوه د سیناتو زوی شو دا د پارس طرف ته مابین کې دا وار ده په دا ورسۍ کې یا وار یې دغه شو یا وار یې دا بل شو دغه یې بل وار شو دا د سیناتو یې زوی نه دی یا وی دغه نه بیا بل شو دغه دا یې بل وار شو او دغه دی هغه د لیزر نه وار دی دا یې د لیزر نه وار شو یا وار یې بیا ناکوز دی یا وار یې هغه دی هم د لیزر نه شو دا دوې ورځې کې دومره کور نه ده لږ لږ کور کې شوی ده خو نه معلومیږي لکه څنګه چې مخکې ایبون دی ډېر کور معلومیږي او د پارزو په ځای کې د هغه یې بجلي مجلي یې سره کې تېره کړه لاینونه اوس صفایي غواړي دغه ډېر سامان لا کې پوتې ده او ودرېږي میرو په هغه باندې دغه میروب شو دغه خو رڼا ده ورته اوس سم نه ښکارېږي ښه ویډیو کې نه راځي صحیح نه په تصویر کې نه معلومیږي بیخي نه معلومیږي دا د لمانځ میروب یې لږ ټیټ دی او دا د یوه بل څنګ میرابونه یې دغه یې جګ دي نه ښکارېږي دا بیا مازدیګر کې مازدیګر ماسپښین کې تصویر مسویر سړی واخلي بیا دغومره ښکارېږي او دا د پارس په ځای کې دا په دې خویچ کې بیا ښه معلومیږي دا لا ډېر سامان څه کې پوتې ده دا لیول غواړي چې لیول شي دا خاوره سره کې هواره شي او دا طرف یې نیم پلستر کړی ده دا د شیشو طرف د پارزو او یا وین دا د سیناتو د مابین د پارس مابین کې دا دیوال پوتې ده لږ بیمونه او دا مخامخا پورې سره ټول پلستر شو صحیح ده دغه په دا بیمو کې دا سره چې ښکاري دا لاینونه دا یې بټنو ځایونه دي هغه ماتې خلاص دي هغه قیم ورته کې تېر کړه او بس هسې نشته انشاءالله کور کې نن به یې سیناتو زوی پټ کړو خاوره به پرې واچوي هغه پلستر پرې شروع کړو انشاءالله یې پر زوی سره لیول کوي